خپل به داسې مقصد جوړو چې دا خپل مقصد به د خپل قام او د ولس د خیر ښېګړې دپاره وي دا نه چې اول به خپل ځان او خاندان او کور برابر ومه او بیا به ولس او قام سره ګورو چې د خپل ولس سره به د خپل ځان نه او د خپل اولاد نه زیاته مینه کوي نو هله به دغه ولس د ده سره د خپل ځان نه او د خپل اولاد نه زیاته مینه کوي. السلام علیکم. زما خوږو پښتنو هر هغه لیډر او مشر چې د خپل قام سره دومره مینه کوي څنګه چې یو انسان د خپلو بچو سره کوي نو هلغه به دغه قام د خپل لیډر سره مینه او محبت کوي. نو ځکه رحمت شاه ساحل صاحب وایي ولس جانان که نو د ټول ولس جانان بشې که لږ په خپله ځمکه ودرې د اسمان بشې بیا به تنبیږي د پلکونو ګزارونه درنه د ستمګرو مینه وکړه نو سندان بشې یا بنجارې شه یا ملنګ د پښتنو د کوشو ساحل دا اعزاز حاصل کړه شاه جهان بشې. زه یم عبدالله عابد د سوات یونیورسټۍ نه تاسو ته مخاطب یم او تاسو ته زما دا خواست دی چې زه غواړم چې هر پښتون د معاشي او معاشرتي طور باندې ښه مضبوط شي. اوس تاسو زما د اواز خپلو ملګرو سره شریک کې کیدای شي چې څوک پې عمل وکړي او د هغوی ژوند ښه شي نو زما او ستاسو به پکې پوره حصه وي. اوس راځو خپلې موضوع اړخ ته او هغه دا ده که زموږ لیډران غواړي چې موږ د هغې سره د خپل ځان نه او د خپلو بچو نه زیاته مینه وکړو نو اول هغوی له پکار دی چې موږ سره او د خپل ولس سره د خپل ځان نه هم زیاته مینه وکړي او لکه د بچو ورسره مینه وکړي. اوس کم لیډر چې غواړي چې په هغه په ځان کې دا خصوصیات پیدا کړي نو درې خبرې د هغوی دپاره لازمي دي. لومبې خپل به داسې مقصد جوړو چې دا خپل مقصد به د خپل قام او د ولس د خیر ښېګړې دپاره وي دا نه چې اول به خپل ځان او خاندان او کور برابر ومه او بیا به ولس او قام سره ګورو. دویمه اهمه خبره دا ده چې د خپل ولس سره به د خپل ځان نه او د خپل اولاد نه زیاته مینه کوي نو هله به دغه ولس د ده سره د خپل ځان نه او د خپل اولاد نه زیاته مینه کوي. او دریم د دغه ولس سره به وفاداری کوي بې وفایي به نه کوي. نو ځکه خو ډاکټر اعظم صاحب وایي په وینو د ځیګر بلې ساته د وفا لارې رهزن نشې اعظمه د رهبر په شانتې اوسه په سترګو کې مې راشه د نظر په شانتې اوسه. زما خوږو پښتنو زما دا خواست تاسو ته هم دی او زما د دې قام د لیډرانو او مشرانو ته هم دی چې د خپل قام ته خپل بچي ووایه نو دغه قام به تاسو ته خپل پلاران او مشران ووایي او که دې قام ته مونږ خپل بچي نه وایو خپل اولاد ورته نه وایو یا د خپل اولاد په شانتې نه ګڼو او دغه شانتې فکر نه کوو نو ګورې دا یو خبره یاد وساتئ چې دی به مونږ ته ګورې هرګز خپل مشران ونه وایي او بیا به مونږ بې ځایه هسې د دوی نه ګیله کوو چې زمونږ کشران د مونږ د مشرانو قدر نه کوي او خبره یې نه مني. ستاسو د کتلو یو جهان مننه. خوشحاله اوسئ، ودان آباد اوسئ، بریالي اوسئ. د لوی الله په امان. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.